دا زما غرض هم یو خبره کړې وه چې سعودي عرب کې چې افغان څوک مننه سعودي عرب نه څوک دوبۍ ته راځي رحم الله ثانک یو زاهد زموږ خان په یو سپی دی چې ورسره راوړي دا ریکویسټ هم وکړو مننه څه افغان یم ویلکم نه راوړي راته هغلته کې هغه د غټ سړی شو غټ سپی شو او که نه ما شمالي افغان دوبۍ نه راتلم زما لور له پیشو راوړه هلته ها نو هغه پیشو د لاسه زه د ایرپورټ نه ستون کړی وم ثانک یو جمیل ټکټ کینسل هر څه کینسل بیا لاړم بیا مې هغه پیشو کې چپ ولګولو هغې له مې پاسپورټ ساز کړو بیا مې راوسته ما لور ته ویل دا دې راله څه غم اخیستی و دې خو زه دومره وکړولم مثلا دلته کې چې اوس څومره هم ځناوران دي چې څوک بوزین وایي خامخا ورته مخکې به پاسپورټ داسې یو نیم ځناور ته جوړېده اوس به هر ځناور ته پاسپورټ جوړوي اورېږه موږ خو وایو خلکو ته راشي دا سپیو دا پیشوګان خو زموږ د موږ له ماسې وړئ یار موږ به یې درله رانیسو خیر دې وړئ لاهور کې هم ډېر دي خو هغه شان ډېر چې زیات. موږ هغه کم دی وعلیکم السلام هغه پکې نشته لکه اوس تاسو فلمونه پرېښودل نه کومه فلمونه کومه خو کم اوس ټلویزیون طرف ته زیات رجحان دی زما ټلویزیون سیریلز ته لکه ډرامې کوئ ډرامې ډرامې او ټلویزیون ډرامې سیریلز نو څه خپلې کوم او څه د نور پروډکشنز کوم فلمونو هم ډېر کم شو اوس ډرامې کوي نو ډرامې جوړوي او کله ډرامې کوم نو خو کول او جوړول خو یو شو که نه زه دا د الله شکر دی تا ته په دې دواړو کې فرق نشته اوس زه یم که نه اوس زه چې دلته ډرامه وکړم نو زه جوړولی شم مطلب نو چې ډرامه کولی شي نو جوړولی نو شي خالد هر څوک دا نشي کولی مننه بالکل خالد بالکل هر څوک کیمرې مخې ته خبره نشي کولی هر چا سره ډرامه کول بده ده او هر یو کس چې دی کیمرې نه اټریک کوي یو نیم کس کوي اوس ځینې خلک مې داسې لیدلي که نه په ټیک ټاک کې داسې ویډیوګانې جوړې کړي که نه چې مطلب خوښې مې شي خو هغې باندې به یا 15 لایکي یا به 10 لایکي یا به هغه فریو ته ځي یا نه او زمونږ مثلا یو شی په ټرینډینګ کې شو یو کیمرې اټریکشن شو نو چې مونږ خالي چې بال لم ویډیو جوړه کړو نو هغه هم په ټرینډینګ کې ده لګي بالکل فوټوجانیک او کیمرا هر سړی نه کم دی نه هغه نه دا خبره صحیح ده سلام علیکم السلام ثانک یو خالد خالد بھائی تھینک یو یار ډبل ټیپ وکړه ډبل ټیپ ډېر سلو دی پھر سب څنګه هاي مجھے تاسو په دې نه هم یاسر خان ویلکم هلته خلک زموږ خبرو ته غوږ کېدي دي څه وایي یو بل ته دا ډبل ټیپ تېر شي ثانک یو سرکار سعد موږ هیڅ هم ویلکم نه وایو یاره یو بل ته ښه تاسو ډبل ټیپ وکړئ بس تاسو سره به ډېر کسان ناست بل ټیپ نشته شاکر ویلکم غلی ناست ثانک یو شاکر شاکر بھائی زنده باد تھینک یو دغسې یاره آباد اوسئ ثانک یو تاسو خپل پرېږدئ زما وګورئ ما سره 2000 خلک ناست دي یو ډبل ټیپ شي مطلب 2000 خلکو ډبل ټیپ یو نو پته لګي چې ډبل ټیپ کې خو دلته نشته دلته ما ته غوږ نیولی وعلیکم ستا خبرې اوري که نه خبرې اوري 2000 کسان چې ډبل ټیپ وکړي نو ورځم چېرته به خبره تلي یار او کنه مننه زه زنده باد احسان ثانک یو احسان بھائی تھینک یو ثانک یو نور بھائی تھینک یو دغسې ډبل ټیپ تیز کړئ ګډ وګوره تېز شوی خبره مې ورته وکړه تېز شو دا بس موږ هغې سره مخاطب شو که نه ثانک یو ناصر ځکه نور مننه ثانک یو نور تھینک یو نور هاي بازیګر یا ویلکم ضیا بھائی ستړي مه شو پرون داسې چله پرون نه سوري یو څو ورځې کېږي ساحل تنها ویلکم ساحل تنها تلو که نه خیره مننه بهر ته تلو نو برج خلیفه بهر ته مو چکر لګاو که نه نو هلته کې اوس یو پښتنو ګروپ را روان دی که نه چې زه ولیدم ما ته ډایرکټ که نه مخ مې پټ ثانک یو زاهد علي انا اکثر پېژنې که نه مننه زاهد علي ما مخ پټ کړ ما ته داسې کې وای په ډبل ټیپ مونږ تباو برباد کو بیا دا خلک وای زمونږ نه مخونه پټوي
صحیح وایي کنه په موږ باندې شیشې ماتې کړو مننه زید علي اوس شکریہ هغه پرده کوي سمرانه وای ډبل ټیپ ونه لیدو داسې چوت چوت لکه د لیوانو لګیا و مې ته وزدته و ثانک یو زید نه دا مینوالي خیر دی د دې جنون داسې د دې مینه داسې خیر دی د هغې نه ګیله نه ده پکار هغې په خپل ځای صحیح وایي پاد ورکو خدای الله دې ولا صبر ورکړي او که نه رښتیا وایي یار تاسو ټول دا ډبل ټیپ تیز کوي که نه علیکم موږ ورته السلام شرمېدلی شو بریالي یو ګزار د لوار ورک خالد بھائی خالد بھائی دغه تیرا کراس کوي خالد سپیشل سلامونه کوي وعلیکم سلام خالد بھائی مهرباني مننه تhank you جمیل مقبول جمیل وای شیشه ماته کم ثانک یو زید علي مننه زید علي شیشه و ماته وا آباد اوسئ آباد اوسئ زید علي مننه زاهد بھائی thank you very much thank you څنګه یې دغه خیر مهرباني دا څومره سپورټران چې زنده‌باد زنده‌باد thank you یاره سلور والا میچ مو وکړو که نه راوخې جوازه اوکې نه بکې جنت راخېږي جنت څوک دی جنت دغه څوک دی نه نه راوړي راته هغلته کې هغه د غټ سړی شو غټ سپی شو او که نه ما شمالي افغاني دوبۍ نه راتلم زما لور له پیشو راوړه هلته ها نو هغه پیشو د لاسه زه د ایرپورټ نه ستون کړی وم ثانک یو جمیل ټکټ کینسل هر څه کینسل بیا لاړم بیا مې هغه پیشو کې چپ ولګولو هغې نه مې پاسپورټ ساز کړو بیا مې راوسته ما لور ته ویل دا دې راله څه غم اخیستی و دې خو زه دومره وکړولم مثلا دلته کې چې اوس څومره هم ځناوران دي چې څوک بوزین وایي خامخا ورته مخکې به پاسپورټ داسې یو نیم ځناور ته جوړېده اوس به هر ځناور ته پاسپورټ جوړوي اورېږه موږ خو وایو خلکو ته راشي دا سپیو دا پیشوګان خو زموږ د موږ له ماسې وړئ یار موږ به یې درله رانیسو خیر دې وړئ لاهور کې هم ډېر دي خو هغه شان ډېر زیات. هغه کم دی علیکم السلام هغه پکې نشته لکه اوس تاسو فلمونه پرېښودل نه کومه فلمونه کومه خو کم اوس ټلویزیون طرف ته زیات رجحان دی زما ټلویزیون سیریلز ته لکه ډرامې کوئ ډرامې او ټلویزیون ډرامې سیریلز نو سب خپلې کوم او څه د نور پروډکشنز کوم فلمونو هم ډېر کم شو اوس ډرامې کوي نو ډرامې جوړوي او کله ډرامې کوم نو خو کول او جوړول خو یو شو که زه دا د الله شکر دی تا ته په دې دواړو کې فرق نشته اوس زه یم که نه اوس زه چې دلته ډرامه وکړم نو زه جوړولی شم مطلب چې ډرامه کولی شي نو جوړولی شي هر څوک دا نشي کولی مننه بالکل بالکل هر څوک کیمرې